په هرات ولایت کې خلک او یو شمېر د ولایتي شورا غړي د ټاکنو د پایلو او د لوړې د غبرګونو مراسمو ترسره کېدو په هکله اندېښمن دي او وایي چې دا لړۍ د هیواد په تاوان کې ده او باید اختلافات ژر تر ژره حل سي. د هرات ولایتي د ولایتي شورا غړی وکیل احمد کروخي وایي په هیواد کې دا کلتور چې څوک خپله ماته ومني او بریالي کس ته مبارکي وایي شتون نه لري او په خبره یې د قدرت تږي کسان له دې لارې غواړي ځان تر یو څوکۍ ورسوي. نور حال په راپور کې. تر 5 میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان او پر بنسټ محمد اشرف غني د ټاکنو ګټونکی اعلان شو. خو ظاهراً د پایلې برخلیک ټاکونکي نوي او هیواد کې 2 کسانو په یو واري سره د ولسمشري لوړې پر ځای کړې. دا کار هرات میشته وګړي اندېښمن کړي او د شرم او تعصب وړ یادوي. دوی وايي په دې کار سره په هیواد کې چې د کاروبارونو لړۍ د ټاکنو له کبله ورو سوې وه لا پسې په ټپه درېدلې او د ټول ملت برخلیک یې د خطر سره مخ کړی. وقتی که 2 مراسم تألیف برگزار میشه یعنی به این معنی که اینا مخالفت ها ایجاد میشه. مخالفت که وجود داشته باشه علل خصوص به مرکز دیگه خود شما میفهمیم که از لحاظ اقتصادی هم به مردم ما صدمه وارد میشه، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی، از هر نگاهی که فکر کنیم. و نگرانی خود شخصا اینه که وقتی که اونا درگیر اختلاف باشن و دستای دیگه خارجی داخل میشه و ما از هم بیازو پاشیده هستیم، ما پاشیده تر میکنیم. یک رئیس جمهور از طرفی چیز انتخاب شو و یک رئیس جمهور دیگه خود انتخاب کنه. این برای مردم افغانستان اول خیلی جای تعصب و شرم و خجالت است. او دوم مردم خیلی احساس عزیز داره که خدا نخواسته باز اینا به سر قدرت و چوکی جنگ نکنه، مردم ملت باز به یک دیگه بحران نشو که مردم به یک بدبختی دیگه سر شو. هرات میشته وګړي د لوړ رتبه چارواکو ترمنځ اختلافات د هیواد په تاوان بولي او وايي د دې لړۍ څخه د هیواد دشمنان د افغانستان د لا خرابولو لپاره به ګټه پورته کړي. وقتی که 2 تا رئیس جمهور در یک کشور باشه هیچ وقت کشور آباد نمیشه. فرض مثال ما میگیریم در پروگرام صلح وقتی که مثلا 2 تا رئیس جمهور باشه، آقای اشرف غنی شاید یک نظر داشته باشه، یک نوعیت داشته باشه برای پروگرام صلح و بعد رئیس جمهور بعدی میتونه هیئت و برنامه دیگر رو خود داشته باشه. و زمانی که پیچیدگی ها رخ میده این باعث میشه که خود یک جنگ شه، یک بران شه. سر پروسه صلح طبیعیه که تاثیر 100% منفی داره. اختلاف سر پروسه صلح تاثیر 100% منفی داره و هر کس در تمام جوانب که هر کس منافع خود میخواه بخواه و از این اختلاف کسانی که ممکنه خوبی افغانستان را نخواهند، پیشرفت افغانستان را نخواهند، از این اختلاف میتونن سود بسیار کلان رو ببرن. په همدې حال کې د هرات ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي چې هم د دې وضعیت څخه اندېښمن دي وایي په هیواد کې دا کلتور چې څوک خپله ماتې ومني او بریالي کس ته مبارکي وایي شتون نه لري او په خبره د قدرت تږي کسان له دې لارې غواړي ځان تر یو څوکۍ ورسوي. واضحه که انتخابات برنده داره و بازنده داره و کسایی که بازنده میشن به انتخابات باید تبریکی و دمی فرهنگ را بیفته به داخل از این کشورم که بالاخره ما هم مثل دیگه کشورها یعنی بازنده ها تبریک میگن به مو رقیب خو و باید ما به قانون و قانون اساسی افغانستان احترام بگذاریم. تقاضای ما از سیاسیون همینه که از این کشمکش‌ها بپرهیزم که خدای نخواسته وضعیت کشور از این بیشتر بحرانی‌تر نسازن. عبدالله د پخوانی ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس چې د ټاکنو کمیسیون لخوا بایلونکی پیژندل سوی پایلې د درغلیو ډکې بولي او په خپل سري توګه د محمد اشرف غني سره هم مهاله د ولسمشرۍ لوړه ادا کړه او خپل مرستیالان یې د صدارت په ماڼۍ کې د ولسمشر د مرستیالانو پر ځای معرفي کړل.